د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګشوب سره د ازبکستان وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. تېره اونۍ هلمند کې د قتل او خپلمنځي شخړو له امله 4 تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې. تېره اونۍ د هلمند ولایت په باباچي، نوه، مارچي او کجکي ولسوالیو کې د قتل او خپلمنځي شخړو له امله 3 تنو ژوند له لاسه ورکړی او 1 تن ژوبل سوی دی. فضل احمد معنوي برلین کې له حامد کرزي سره کتلې. د افغانستان د عدلیې پخوانی وزیر فضل احمد معنوي نن شنبه د لندۍ 26مه د جرمني په برلین ښار کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د لیدنې خبر ورکړی. فوټبال فدراسیون هلمندي لوبغاړي وستایل. د هلمند ولایت فوټبال فدراسیون د افغانستان په اتلانو لیګ کې د هلمند میوند فوټبال لوبډلې د ښه ځلیدو په ویاړ د یاد ټیم لوبغاړي وستایل. په یاده ستاین غونډه کې د هلمند ورزش مسؤلینو، لوبغاړو او ورزش مینوالو برخه اخیستې وه. جرمني کې د نړۍ تر ټولو لوی آیکوریم چاودېدلی. د جرمني برلین ښار په یو هوټل کې د نړۍ تر ټولو ستر شیشهیي آیکوریم چې پکې 1500 کبان ساتل کېدل چاودېدلی دی. دغه پیښه د جمعې په سهار شوې چې ماتو شیشو یې 2 کسان ټپیان کړي دي.